د تپې کسان هلته دي جلیله. ومې لیدل قمندان صاحب. زموږ پلان څه دی؟ د دې لپاره چې کم ته دننه شو باید د هغوی ځای ونیسو. ماشا لاندې په رښتیا چې ډېره ګڼه ګوڼه ده هلته ځو خو دا چې له هغه ځای نه بېرته څنګه راوځو او په دې څوک پوهېږي؟ له هغه مغارې نه چې راووتو نو د خدای په مرسته سره له هر ځای نه راوتلی شو. ډاکټره لږ فکر وکړه د تپې کسان څنګه له منځه یوسو؟ ګوره مشره په دې اړه فکر کوم خو که لومړی زه لاړ نه شم زه واړه ماشومان لرم لومړی دې دا شاهین هلته لاړ شي. مخابرې باندې کوي یو غږ زموږ پایله ګرځېدلی شي. ګولګه یو ګولګه دیارلس. قمندان صاحب اجنډی. قمندان صاحب هغې جلۍ اصله او ترهګر وتښتول. کمپ ته نږدې مې خوشې که ته بېرته وګرځه. جلۍ تا خپل عقل له لاسه ورکړی ته څنګه داسې کار کولی شې؟ خبرې مه کوه وځغلوه. ودرېږه ته څوک یې؟ یو ځل ما ته غوږ شئ زمریانو الله دې ځای نه بغداد پورې څو ورځې مزل دی؟ ته لیونی شوی؟ هغه وکئ څه وکئ؟ زمریانو تاسو له ما سره هېڅ مرسته نه کوئ. زه دا وایم چې جوړ خلک دلته څه کوي زمریانو؟ ودرېږه. کاته شه کاته شه کاته شه کاته شه کاته شه کاته شه. کمپ د دې غره شاته د دجلې ته تللی شې. دویم داس په نښه لګېږي. آفرین جلۍ ښه کار دې وکړه. دوی له کوم ځای نه پیدا شو قمندان صاحب؟ د دې لپاره راځي چې د تپې کسان بدل شي. زموږ کسان څه شول؟ کالي بدلوي. راځي سرتېریا ستونزه خو نشته؟ نشته هېڅ کومه ستونزه نشته. هر څه سم روان دي هر څه ښه روان دی. سمه ده ځئ لاړ شئ. درکوئ ودرېږئ. څه خبره ده یا؟ داسې خو پنځه کسان وئ بل کس مو چېرته دی؟ هغه اجنډه کوله ته لاړه. هغه ما کمپ ته ولېږه تر څو چې خپل حاجت رافع کړي. ښه ده ځئ. ډیپو باید پیدا کړو. ګورئ پام کوئ چې بل ورک نه کوئ. په دې حالت کې یو بل هېڅکله هم بیا نشو پیدا کولی. هېڅکله خبرې پرېږده ډاکټره. د شکچیان مو ولیدل؟ ومې لیدل قمندان صاحب ډېر خراب ځای کې دي. هغه ستا او د ډاکټر کار دی. سمه ده مشره. سمه ده قمندان صاحب. دوی لا ماشومان دي. دوی ته وګوره. احمقه ارام اوسئ. ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ د شاجور غورځېدل څه معنا لري؟ د نن شپه تا ته ډوډۍ نشته. ژمنه کوم. سړی شه بې شرفه دوی ټول بې شرفان دي. څوک خپل اولادونه د غلامۍ کې په لاس ورکوي. دا هلکان دی تښتولي دي. د استخباراتو په راپور کې همدا خبره شوې. هله زر کوئ هله. داسې مه کوئ. خوشي مې کړ. ښه ده خوشي مې کړ. زر کوئ هر څوک دې خوشي مې کړ. ښه ده قمندان صاحب خوشي مې کړ. خوشي مې کړ.
آرام اوسه جلیله. خوشي نه کوي خیر دی خوشي نه کوي حالا زر کوئ خیر دی داسې به کوئ سامان اخوالئ فیراده دلته راشه نښه ونیسه زر کوه ډاز خیر وکړه دی داسې به کوئ خیر دی خوشي نه کوي زویا زر کوه فیراده زر کوه ته زما به نه پر ځای کوې نه زویا داسې مه کوه خدا خو زما پلار دی دا هغه یو خاین دی چې تا زما سره خیانت کوی فیراده پلار دې نور یو پردی کس دی ویې والا بې شرفان پلار په خپل زوی وژني. دا وحشت دی دې کار ته اجازه نه ورکو قمندان صاحب زر کوه تل سرتیریا زر کوه ډاز وکړه نه زویا خدا زما پلار دی نشم کولی ته د نه ختمېدونکې ډالۍ سرتیری یې ونیسه مخکې د چې څوک ولاړي باید زړه ونه سوځوي زر کوه زه ستا پلار یم د دوی خبره مه منه درته ولې ډاز وکړه ډاره نه ډاز وکړه زویا د دوی په خبره مه غولېږه ډاز وکړه دارن سرتیریا ډاز وکړه زویا داسې مه کوه ډاز وکړه آفرین دغسې نور نو ته د نه ختمېدونکې ډالۍ غړی شوې ډیپلوم به واخلې زر کوه سه حالا زر کوئ تکړه شئ دا د ښار کور باید زر له منځه زر یوسو. کوئ په دې سره بلم چې دا لانجه ختمه شي درته مې وویل ارام اوسه. زر کوئ حالا مخکې شه موږ باید خپل کار وکړو. دا څه دي جلیله قمندان صاحب څنګه دلته راغی پیار قمندانه بې شرفه رزیله ته تسلیم شوې فراد مړ شو زه وتښتېدم د هغه ډلې نه څنګه وژغورل شوې ها د هغې جلۍ له برکته قمندانه دا کومه جلۍ ښي بله دا چې د هغې ډلې یو کس مې ځان سره راوستې د سردار کس دې راوستې ها د څه شي کس څه خبره ده هرومرو پاس لیسه شوي د قمندان صاحب صبر وکړه پاس لیسه شوي د قمندان صاحب لږ صبر وکړه. وای زر کوئ د سنګریانو د ډالۍ نازولې دې راوسته ها زر کوئ لاس دې لرې که وای دې ته وګوره څومره ښکلې ده خوشي نه کوي راځه زر کوئ مخکې شئ صبر وکړه ملګري ارامه اوسه خوشي نه کوي موږ راغلي یو چې دا ټول کام ختم کړو. پوه شوې که دا کام ختم شي د اصلي غوندې به ډېرې نجونې وژغورل شي. صبر ولره ارامه اوسه زمريه یو ځل ډیپو پیدا کړو ټولو ځایونو کې به ونږدو وروسته بیا اصله اخلو له دې ځای نه ځو سمه ده ملګري ارامه اوسه آرام اوسه شاهینه زرګونه هلکان صاحب وخت نشه باید ارامه بیړه ځای کېږي زه کورده یم هیله مند وم چې سازمان کې کار وکړم کورنۍ مې راته ووژله تاسو مې ګناهکار وګڼلی خو فکر مې وکړ که هغه عسکر نه وای راغلی زما کورنۍ نه وژل کېدله خاینې دا ټول د هغه رذیلان له امله رامنځته شول زما د کورنۍ د وژل کېدو لامل دولت دی ملامت دولت دی زه غواړم چې له دولت نه خپل غچ واخلم غواړم چې بم جوړونکي شم او هغوی نه خپل غچ واخلم موږ ستا د کورنۍ قاتلان نه یو دوی دي ته لیونی شوې یې غلی شه جلۍ که تاسو نه وای کورنۍ به مې اوس ژوندی وه هوښیارې جلۍ آفرین دا چې ته غواړې بم جوړونکی شې نه هم دا وس کېږي نن د عملیاتو لپاره ترکیې ته کسان ځي ته به هم له هغوی سره لاړه شې پیار قمندانه سردار دلګی مشر او هغوی سره نور کسان کم ته راغلي دي خو ته یې نه منې د کم پته دې ورکړې غلط کار دې کړی ومې نه غوښتل چې فراد سرتېري غوندې ووژل شم مه ډارېږه چې کتار سرتېریا هغوی ټول څلور تنه ترکي عسکر دي او اوس نه ټول کم ولټوه که دلته راغلي وي پیدا کوو یې
خدایه ته مرسته وکړه. لیونی کېږم قومندان صاحب داسې څنګه وشول؟ هرومرو دا د دجلې کار دی. هرومرو خو ولې قومندان صاحب ولې کورنۍ ورته د سترګو په وړاندې ووژله؟ دا جله لیونۍ ده. څه وشول؟ نه مشره دا ځای نه دی. دا ډیپو چېرته ده؟ چېرته ده؟ قومندان صاحب کېدای شي هلته وي. هرومرو هماغه ده، بل ځای نه دی پاتې چې ویلټوم. راکسه اصلي شاهین دی ډېر شکر خوشحاله شوم. راکسه انا سر کوم. ته وګوره چې اصله چېرته بیایي. امرم په ځای کېږي. دلته راشئ قومندانانو، دلته راشئ قومندانانو. زمونږ منځ کې څلور تنه عسکر دننه شوي. ټول کسان کنټرول کړئ. که په چا مو شک راغی مردارې کوئ. تاسې دواړه ټول کامپ کې وګرځئ، کسان کنټرول کوئ. پوه شوئ؟ څه ته ولاړې زر کوئ هغوی پیدا کړئ. باید ځانونه پټ کړو قومندان صاحب. پاتېږئ. څه خبره ده؟ څه خبره ده؟ مخ دې ښکاره کړه. ته څوک یې؟ دا څه معنا لري چې ته څوک یې؟ دا خو پردی دی. عسکر دی؟ کېدای شي چې عسکر وي. آرامه اوسئ سرتېرو. د څه شي عسکر؟ موږ عسکر نه یو. د عسکر سوري یو رزیله. د سنګریانو نوم اورېدلی ها؟ زر کوه جلیله. دوی باید لرې شو. زر کوه. سمه ده. اماشا شاهین مهیر کړی. وځو حالا زر کوئ. اصلي ته سترګې پټې کړي. بې شرفه زه به له تا سره ګورم. د باندې ووځئ. څه خبره ده؟ څنګه داسې د وږي سپي غوندې راته ګورې؟ ته خو مې ډېره خوښه شوې جلۍ. ځه ورک شه. زه اوس ځم. د ګوند د کلیزې د لمانځلو مراسم پیلوو، بیا بېرته راځم. لږ ساعتېري وکړو. ها لاس دې لرې کړه.
باچا رسیده ته ختم شوی اندېښنه مه کوه اصلي زه د له هغه ځای نه رااخلم ودرېږه مخ دې لوڅ کړه زه چاته وایم درته مې وویل ودرېږه قمندان صاحب دا شاهین دی څه خبره ده ورپسې دې نیسي ودرېږه شاهین دی چې قمندان صاحب آرام اوسه. قمندان صاحب پګونده شه وای دلته ګورئ څوک راغلی دی ته څوک یې بې شرفه ته څوک یې چې له مانه معلومات اخلې سپږنه خیرنه چېرته دي قمندان صاحب پیلوي صبر وکړه جلیله آرام اوسه تا ته وایم که ووځو تباه کېږو بله چاره نه لرو سمه ده دا سنګور ډیپو ته بوځئ زه راځم زر کوئ خوشي کوي وګوره د بردارېدو لپاره خپل لاس پکې اچوي خوشي کوئ مخامخ دلته روان دی زر باید ځانونه پټ کړو که موږ ونیول شو ټول مخې وژل کېږو لاس په ماشه اوسئ زر کوئ زر کوئ خوشي کوئ اداره به یې کي هو اداره کوي مخونه مو لوڅ کوئ څه خبره ده ملګريه لوڅ کړه راځئ چې زه دوی نه دي دوی څه لټوي ډېر اسانه دی دا ځای چې کېکاږي چاودنه کوي دومره اسانه دی د کورنۍ غاچ اخیستل دی یوې ګوتې ته فشار ورکول دي دومره اسانه ده دا چې غواړې ځان مارګې شي نو اسانه دي نن معمولیت ته لیږي که نه که ته وغواړې خو زه وایم د یوې مودې لپاره نوره هم پاتې شه هر څنګه چې ته غواړې قمندانه مخکې له مرګه به د وروستي ځل لپاره خوشحاله شم ټول ځایونه مو ولټول قمندان صاحب پرته له یوه کس نه نور سنګریان مو پیدا نه کړل لکه چې تښتېدلي دي د هغوی راسته او چپه معلوم نه دی که تښتېدلي هم وي نو بېرته راځي جشن پیل کوي خو ډېر پام کوئ سمه ده پیار قمندان څه خبره ده نه زمونږ د ګوند کلیزه ده هم یې لمانځو او هم ساتېري کوو یو قمندانه دغه ډلې یو کس مو ونیو سمه ده خبر شوم راځه چې هغه وګورو کېنه مخوځېږه دوی ولو قمندان صاحب که دوی وولو څه به وشي جلیله دا ټول کمپ له منځه وړو هغه نور موږکان چېرته وتښتېدل ووایه هغه سردار موږک کوم سوري ته ننوته یو سم سړی زما مخې ته راولئ زه له دې ځناور سره خبرې نه کوم لاس مې په درد شو حال نه وایي وژمې تا ته 3 ثانیې وخت درکول کېږي یا حال ووایه ژغورل کېږي یا به د تل لپاره همداسې غلی پاتې شي پرېکړه دې وکړه
خدایا ته ډېر مهربان ذات یې ته د موږ سره مرسته وکړه وژل کېږي سنګوره خدای پامان تیار اوسه جاني بریک کوم صبر وکړه چیکتاره عقل دې په کار واچوه سنګریان مهم دي که دا ووژل شي نو د هغوی په اړه به داسې معلومات له کومې سرچینې نه ولرو کیدای شي دا زموږ په درد وخوړل شي ته څه وایې بغاره کې واچوئ خوشي کړ هغه څلور کسان کام ته د څه لپاره راځي د دې لپاره چې دا ځای ختم کړي سمه ده دا کار څنګه کولی شي د چاودېدونکو توکو په وسیله آفرین چیکتار سرتیریا ګوره اوس د فکر کې کار وکړه مخکې شه ته دې ګڼه ګوڼه کې څوک په موږ نه پوهېږي جلیله زر کوه خوند واخلئ سرتیرو خوند واخلئ بخیر راغلی سرداره څه خبره ده سنګریانو د کام د لمانځه وړلو لپاره راغلی یئ خو ګورئ تاسې د ګوند کلیزې لمانځلو ته راغلی یئ هو زه لمانځلو ته راغلی یم لمانځلو ته لمانځلو ته خدای ټولې نیولې دي خوشېږه خلا پاسه دې ماته ومه ګوره سرداره ودې لیدل ټول ګډېږي ولې ځکه چې نن د ګوند کلیزه ده نن چې څوک ګډېږي هغوی نه دي هغوی ټول نن ترکیې ته د عملیاتو لپاره ځي خو د سنګریانو ډله دلته د ځناورو غوندې بندي شوې ده څومره دردونکې ده که نه ما وګټله سرداره ما وګټله ای شرافه د دې کار حساب در سره کوم ښه او حساب ښیې د څه شي حساب ګرانه تاسې اوس دلته یئ
دا اولاد به د نه ختمېدونکې ډلې له خوا نه ډېر زیان وویني. رسیلا بې شرفه تاسې یو بل سره کیسې وکړئ، زه لږ ځم ساتیري کوم. لاړم. تاسو لاړ شئ په جشن کې ګډون وکړئ. راغلم ښکلې جلۍ. ما ته لاس مه وړاندې کوه. ژغورېدلی نه شې هم بې ځای سرزوري مه کوه. د سنګریانو ډله ختمه شوه. ورک شه رزیله، ورک شه بې شرفه. دا مې د مور لپاره، بې شرفۍ، دا مې د پلار لپاره، دا مې د ورور او خور لپاره. مردار شه قاتله، قاتله. ما وبخه، ما هېڅ فکر نه کوم چې دا رزیل به تا ونیسي. اما خوځېږه. داسې ډول کار وشو، داسې یو ځای کې ونیول شو چې فکر هم نه کېده. موږ دلته د 15 ګیدړانو سره اسیر شو. آرام اوسه جلیله، په ازموینه کې وزمریه. آرامه نشم اوسېدلی، آرامه نشم اوسېدلی، زړه مې ډېر نارامه دی. ګوره ډلګی مشر رښتیا وایي، ته ډېرې خبرې مه کوئ. ودرېږه چېرته ځې؟ ودرېږه، دلته دننه کېدل معنه دي. هغه زه هغه پسې راغلی وم. هغه څه خبره ده؟ دا اصلا ده. اصلي؟ آفرین، په رښتیا چې تا کړه یې. تا کړه یې. ډېر شکر، ته ښه یې که نه؟ ښه یم، اندېښنه مه کوه. ګوره دا هر څه چې په موږ وشوه د دې ټولو لامل ته یې. پام کوه. د جلمه لامل ته نه ده قمندان صاحب. دا غواړي چې له دوی نه د خپلې کورنۍ غچ واخلي. ما وبخئ. مه ودرېږه، زر له دې ځای نه وتښته، زر کوه. تر څومره چې د خپلې کورنۍ غچ نه وي اخیستی زه نه ځم. ودرېږه مه تښته. ودرېږه جمعه لاړه وتښتېده. اوس باید دا شکیله سره راوړو، زر کوئ. دومره غوسې ته اړتیا نشته، کله چې دا برګونه په شا راوړه، په 8 ثانیو کې مې وشه کېږي او په 10 ثانیو کې مړه کېږي. مشره موږ تیار یو، ځان مو ورسوه. لومړی موږ پیلوو. نشي کېدلی. قمندان صاحب، د جله د نڅا کوونکو منځ ته دننه کېږي. هغه جلۍ د څه شي هڅه کوي؟ احمقه ده قمندان صاحب، احمقه ده. زما په ویلم څه وکړه، زما په ویلم څه وکړه ظالمانو.
قومندان صاحب اجلاس مرگای برید کبی برات وکای استخبارات تایید کړل چې ویل کېدل د ترور سازمان په دې وروستیو ورځو کې د یو لوی عملیاتو د ترسره کولو لپاره چمتووالی نیوه د نه ختمېدونکي ډلې ځانګړي روزل شوي ترهګرو غوښتل چې له سرحد نه راتېر شي او په لومړي وزیر برید ترسره کړي خو دولت پورې اړوند د ځانګړي امنیتي ډلې عسکر د دې کار د مخنیوي لپاره لاس په کار شول او د سرحد نه اخواته یې په یوه کم برید وکړ مخکې له دې نه چې د هغې نه ختمېدونکي ډلې ترهګر سرحد نه راتېر شي او زموږ هېواد ته دننه شي د دې زړورې امنیتي ډلې عسکرو په هغوی خپل کور کې برید وکړ او ټولې له منځه ویوړل پرته له دې نه چې امنیتي ډلې ته زیان ورسېږي هېواد ته راوګرځېدل خیر راغلی قومندان صاحب د اغوستلو شیان مو راوړل زمریا راوړل قومندان صاحب خیر راغلی قومندانه خوشحاله اوسئ ګولګا یاوه راوګرځېدلی سرداره د خدای په مراسې سره راوګرځېدو سونګریانو خبریا لاسته راوړه الله دې له تاسو نه راضي شي ژوندی اوسه قومندان صاحب اوف یا کله چې کور ته ورسېدم یو ښه خوندور خوب کوم ها دومره مه خوشحالېږه ډاکټره هر څوک ویده کېږي خو دښمن نه ویده کېږي یو ځل د ویده شي څه کېږي کله چې زه ستاسې دښمن تل ویده کېدم کم عقلانو مخکې شئ مخکې شئ وخت مه ضایع کوئ هله زر کوئ وخت مه ضایع کوئ هلئ مخکې شئ بې شرفانو مخکې شئ پاسېږه په دې سر دې ولم پاڅېږه که نه نو پښه دې ماته وه پاڅېږه هله نو سمه ده وروره بار مه کوه زر کوه ولې پاڅېږه لږ نور هم مزغمه نه شم مطلع خوړې پښه مې په تیږه لګېږي مزغمه وروره ته مې ویل چې پاڅېږه هله نو لږ نور هم مزغمه مخکې شه دا څه ډول حالت دی سرتیري داسې نه وي بیړه وکئ که تر یو ساعت پورې هلته ونه رسېږو عسکر مونږ خرابوي زر کوئ مخکې شئ څنګه داسې ګورې جلۍ هېڅ وروره څه نشته هلته څوک دی
علي خير زي ما بركيك برورا علي خير زي ما بركيك علي برورا خير زي ما بركيك علي لا هشا سالي لا هشا علي خير زي برورا ما بركيك علي برورا خير زي ما بركيك لك فاسيك علي خير زي ما بركيك خير زي برورا تاسې زما ورور وباشه یا به د سازمان سرتېري جوړېږئ ژوند به کوئ یا به داسې مردارېږئ دا دې ټولو ته درس وي دا بوځئ قمندان صاحب خفګۍ ماشوم دی ماشوم زر کوه ډاکټره هلکانو د سیمه امنیت ونیسئ زویا ته دلته څه کوې ها زویا ته ښه یې کومه ستونزه خو نشته ګوره مشره په دې څه شوی دی دې ماشوم شوک لیدلی په دې څه شوی دی لږ اوبه راکئ په هوښه شه ګرانه په تا څه شوي دي څه خبره ده ګرانه په دې څه شوي دي قمندان صاحب ډاکټره راکه لاس کې راته واچوه لږ واچوه سمه ده سمه ده بس دی سمه ده زرکوه 15 دقیقې وخت لري کنه نو تاسو د خپل ورور غوندې د خاورې لاندې کوم زرکوه ووایه زویا مه ډارېږه موږ عسکر یو راځه ګرانه راځه ځان لاړ شه کټې که چې ساړه یې ونیسي ښه راکه له ما نه هېڅوک نشي تښتېدلی زما د سر شاته هم سترګې شته تاسې چې هر څه کوئ زه وینم که چا د تېښتې هڅه وکړه زړه پرې نه سوځوم مړي به مو کارغان وخوري تاسې پوه شوئ له دې ځایه تښتېدل هېر کړئ تاسې له دې وروسته نور د سازمان سرتېري یئ تاسې ټول زموږ سرتېري یئ پوه شوئ ماشومانو وځو حالا سر کوئ لاس له سترګې پټې کړي بې شرفه زه به له تا سره ګورم د باندې ووځئ څه خبره ده څنګه داسې د وږي سپي غوندې راته ګورې ته خو مې ډېره خوښه شوې جلۍ ځه ورک شه زه اوس ځم د ګوند د کلیزې د لمانځلو مراسم پیلوو بیا بېرته راځم لږ ساتیري به وکړو لاس دې لرې که
مخ دې لوڅ کړه زه چاته وایم درته مې وویل ودرېږه قمندان صاحب دا شاهین دی څه خبره ده और पसेरे नहीं ودرېږه شاهین دی چې قمندان صاحب آرام اوسه قمندان صاحب په ګوډو شه وای دلته ګورئ څوک راغلی دی ته څوک یې بې شرفه ته څوک یې چې له مانه معلومات اخلې سپږنه خیرنه چېرته دي قمندان صاحب پیلوي صبر وکړه جلیله آرام اوسه تا ته وایم که ووځو تباه کېږو بله چاره نه لرو سمه ده دا سنګور ډیپو ته بوځئ زه راځم زر کوئ خوشي کوئ د مردارېدو لپاره خوشي کوئ مخامخ دلته روان دی زر باید ځانونه پټ کړو که موږ ونیول شو ټول مخې وژل کېږو لاس په ماشه اوسئ زر کوئ زر کوئ خوشي کوئ خوشي کوئ اداره به یې کي خو اداره کوي مخونه مو لوڅ کوئ څه خبره ده ملګريه لوڅ کړه راځئ چې زه دوی نه دي دوی څه لټوي ډېر اسانه دی دا ځای چې کیک هګۍ چاودنه کوي دومره اسانه دی د کورنۍ غچ اخیستل دی یوې ګوتې ته فشار ورکول دي دومره اسانه ده دا چې غواړې ځان مرګ شي نو اسانه دي نن معمولیت ته لیږي که نه که ته وغواړې خو زه وایم د یوې مودې لپاره نوره هم پاتې شه هر څنګه چې ته غواړې قمندانه مخکې له مرګه به د وروستي ځل لپاره خوشحاله شم ټول ځایونه مو ولټول قمندان صاحب پرته له یوه کس نه نور سنګریان مو پیدا نه کړل لکه چې تښتېدلي دي د هغوی راسته او چپه معلوم نه دی که تښتېدلي هم وي نو بېرته راځي جشن پیل کوي خو ډېر پام کوئ سمه ده پیار قمندان څه خبره ده نه زموږ د ګوند کلیزه ده هم یې لمانځو او هم ساتېري کوو یو قمندانه دغه ډلې یو کس مو ونیو سمه ده خبر شوم راځه چې هغه وګورو کېنه مخوځېږه دوی ولو قمندان صاحب که دوی وولو څه به وشي جلیله دا ټول کمپ له منځه وړو هغه نور موږکان چېرته وتښتېدل ووایه هغه سردار موږک کوم سوري ته ننوته یو سم سړی زما مخې ته راولی زه له دې ځناور سره خبرې نه کوم لاس مې په درد شو حال نه وایي وژمې تا ته 3 ثانیې وخت درکول کېږي یا حال ووایه ژغورل کېږي یا به د تل لپاره همداسې غلی پاتې شي پرېکړه دې وکړه وژل کېږي سنګوره خدای پامان تیار اوسه جلیله
برید کوم صبر وکړه چیکداره عقل دې په کار واچوه سنګریان مهم دي که دا ووژل شي نو د هغوی په اړه به داسې معلومات له کومې سرچینې نه ولرو کیدای شي دا زموږ په درد وخوړل شي ته څه وایې بغاره کې واچوئ خوشی کړ هغه څلور کسان کام ته د څه لپاره راځي د دې لپاره چې دا ځای ختم کړي سمه ده دا کار څنګه کولی شي د چاودېدونکو توکو په وسیله آفرین چیکتا سرتیریا ګوره اوس د فکر کې کار وکړه مخکې شه ته دې ګڼه ګوڼه کې څوک په موږ نه پوهېږي جلیله زر کوه خوان واخلئ سرتیرو خوان واخلئ بخیر راغلی سرداره څه خبره ده سنګریانو د کام د لمانځه وړلو لپاره راغلی یئ خو ګورئ تاسې د ګوند کلیزې لمانځلو ته راغلی یئ هو زه لمانځلو ته راغلی یم لمانځلو ته لمانځلو ته خدای ټولې نیولې دي خوشی که خدا پسر ماته وما ګوره سرداره ودلیدل ټول ګډېږي ولې ځکه چې نن د ګوند کلیزه ده نن چې څوک ګډېږي هغوی نه دي هغوی ټول نن ترکیې ته د عملیاتو لپاره ځي خو د سنګریانو ډله دلته د ځناورو غوندې بندي شوې ده څومره دردونکې ده که نه ما وګټله سرداره ما وګټله بې شرفه د دې کار حساب در سره کوم ښه او حساب ښیې د څه شي حساب ګرانه تاسې اوس دلته یئ دولت به د نه ختمېدونکې ډلې له خوا نه ډېر زیان وویني رسیله بې شرفه تاسې یو بل سره کیسې وکئ زه لږ ځم ساتیري کوم لاړم
تاسو لاړ شئ په جشن کې ګډون وکړئ سمه قومندان صاحب راغلم ښکلې جلۍ ما ته لاس مه وړاندې کوه ژغورېدلی نه شې بې ځای سرزوري مه کوه د سنګریانو ډله ختمه شوه ورک شه رزیله ورک شه بې شرفه دا مې د مور لپاره بې شرفۍ دا مې د پلار لپاره دا مې د ورور او خور لپاره مرداشه قاتله ما وبخه ما هیڅ فکر نه کوم چې دا رزیل به تا ونیسي اما خوازیږه داسې ډول کار وشو داسې یو ځای کې ونیول شو چې فکر هم نه کېده موږ دلته د 15 ګیدړانو سره اسیر شو آرام اوسه جلیله په ازموینه کې وزمریه آرامه نشم اوسېدلی زړه مې ډېر نارامه دی ګوره ډلګی مشر رښتیا وایي ته ډېرې خبرې مه کوئ ودرېږه چېرته ځې ودرېږه دلته دننه کېدل معنه دي هغه پسې راغلی وم څه خبره ده دا اصله ده اصلي آفرین په رښتیا چتا کړی د تپې کسان هلته دي جلیله ومې لیدل قمندان صاحب زموږ پلان څه دی د دې لپاره چې کم ته دننه شو باید د هغوی ځای ونیسو ماشاءالله دې په رښتیا چې ډېره ګڼه ګوڼه ده هلته ځو خو دا چې له هغه ځای نه بېرته څنګه راوځو او په دې څوک پوهېږي له هغه مغارې نه چې راووتو نو د خدای په مرسته سره له هر ځای نه راوتلی شو ډاکټره لږ فکر وکړه د تپې کسان څنګه له منځه یوسو ګوره مشره په دې اړه فکر کوم خو که لومړی زه لاړ نه شم زه واړه ماشومان لرم لومړی دې دا شاهین هلته لاړ شي مخابرې باندې کوي یو غږ زموږ پایله ګرځېدلی شي ګولګا یو ګولګا دیارلس قومندان صاحب اجل دی قومندان صاحب هغې جلۍ اصله او ترهګر وتښتول کم ته نږدې مې خوشې که ته بېرته وګرځه جلۍ تا خپل عقل له لاسه ورکړی ته څنګه داسې کار کولی شې خبرې مه کوه وځغلوه ودرېږه ته څوک یې یو ځل ما ته غوښې زمریانو الله دې ځای نه بغداد پورې څو ورځې مزل دی ته لیونی شوی هغه وکئ څه وکئ زمریانو تاسو له ما سره هېڅ مرسته نه کوئ زه دا وایم چې جوړ خلک دلته څه کوي زمریانو ودرېږه کاته شه کمپ د دې غره شاته د دجلې ته تللی شې دویم داس په نښه لګېږي آفرین جلۍ ښه کار دې وکړه دوی له کوم ځای نه پیدا شو قمندان صاحب د دې لپاره راځي چې د تپې کسان بدل شي زموږ کسان څه شول کالي بدلوي راځي سرتېریا ستونزه خو نشته
نشته هیڅ کومه ستونزه نشته هر څه سم روان دي هر څه ښه روان دی سمه ده ځئ لاړ شئ کوئ ودرېږئ څه خبره ده یا داسې خو 5 کسان وای بل کس مو چېرته دی هغه ښې هغه اچټکه کوله ته لاړه هغه ما کمپ ته ولېږه تر څو چې خپل حاجت رافع کړي ښه ده ځئ ځئ دیپو باید پیدا کړو ګورئ پام کوئ چې یو بل ورک نه کوئ په دې حالت کې یو بل هېڅکله هم بیا نشو پیدا کولی هېڅکله هم خبرې پرېږده ډاکټره د شکچیان مو ولیدل ومې لیدل قمندان صاحب ډېر خراب ځای کې دي هغه ستا او د ډاکټر کار دی سمه ده مشره سمه ده قمندان صاحب دوی لا ماشومان دي دوی ته وګوره احمقه آرام ته اوسئ ولې په خبره نه پوهېږې د شاجو بس دلته غورځېدل داسې څه نه معنا لري کوم. د شپه تا ته ډوډۍ نشته ژمنه کوم سړی شه بې شرفه دوی ټول بې شرفان دي څوک خپل اولادونه د ورځلانې کې په لاس ورکوي دا هلکان دی تښتولي دي د استخباراتو په راپور کې همدا خبره شوه حالا زر کوئ حالا داسې مه کوئ خوشي مې کړ ښه ده خوشي مې کړ زر کوئ هر څوک دې خوشي مې کړ ښه ده قمندان صاحب خوشي مې کړ ښه ده خوشي مې کړ آرام اوسه جلیله خوشي مې کړ ښه ده خوشي مې کړ حالا زر کوئ ښه ده داسې مه کوئ سمه نه ښه ولی فیراده دلته راشه نښه ونیسه زر کوه ډازه خیر وکړه دی داسې مه کوئ داسې مه کوئ خیر دی خوشي مې کړئ زویا زر کوه فیراده زر کوه ته زما امر نه پر ځای کوې نه زویا داسې مه کوه خدا خو زما پلار دی دا هغه یو خاین دی چې تا زما سره خیانت کړی فیراده پلار دې نور یو پردی کس دی ویې وله بې شرفان پلار په خپل زوی وژني دا وحشت دی دې کار ته اجازه نه ورکو قمندان صاحب زر کوه تل سرتېریا زر کوه ډاز وکړه نه زویا خدا زما پلار دی نشم کولی ته د نه ختمېدونکې ډالۍ سرتېری یې ونیسه مخکې د چې څوک ولاړ وي باید زړه ونه سوځوي زر کوه زه ستا پلار یم د دوی خبره مه منه درته ولې ډاز وکړه ډاره نه ډاز وکړه زویا د دوی په خبره مه غولېږه ډاز وکړه دارن سرتېریا ډاز وکړه زویا داسې مه کوه ډاز وکړه آفرین دغسې نور نو ته د نه ختمېدونکې ډالۍ غړی شوې ډیپلوم به واخلې زر کوه سه حالا زر کوئ تکړه شئ دا د شارکور باید زر له منځه زر یوسو کوئ په دې ساري بلم چې دا لانجه ختمه شي درته مې وویل آرام اوسه زر کوئ حالا مخکې شه موږ باید خپل کار وکړو دا څه دي جلیله قمندان صاحب څنګه دلته راغی پیار قمندانه پیار قمندانه بې شرفه رزیله ته تسلیم شوې فراد مړ شو زه وتښتېدم د هغه ډلې نه څنګه وژغورل شوې ها د هغې جلۍ له برکته قمندانه دا کومه جلۍ کې بله دا چې د هغې ډلې یو کس مې ځان سره راوستې د سردار کس دې راوستې ها د څه شي کس څه خبره ده هرومرو پاسلې څه شوي دي قمندان صاحب صبر وکړه پاسلې څه شوي دي قمندان صاحب لږ صبر وکړه شاهین آرام اوسه صبر وکړه وای وای زر وای کوئ د سنګریانو د ډالۍ نازولې دې راوسته ها زر کوئ
لاس دې لرې که وای دې ته وګوره څومره ښکلې ده خوشي نه کوي خوشي نه کوي راځه زر کوئ مخکې شئ صبر وکړه ملګري ارام اوسه خوشي نه کوي موږ راغلي یو چې دا ټول کام ختم کړو پوه شوې که دا کام ختم شي د اصلي غوندې به ډېر نجونې وژغورل شي صبر ولره ارام اوسه زمريه یو ځل ډیپو پیدا کړو ټولو ځایونو کې به ونږدو وروسته بیا اصله اخلو له دې ځای نه ځو سمه ده ملګري ارام اوسه ارام اوسه شاهینه زه هلکان اوسئ وخت نشه ارام باید اوسه ډېره کېږي زه کورده یم هیله مند وم چې سازمان کې کار وکړم کورنۍ مې راته ووژله تاسو مې ګناهکار وګڼلی خو فکر مې وکړ که هغه عسکر نه وای راغلی زما کورنۍ نه وژل کېدله خاینې دا ټول د هغه رذیلان له امله رامنځته شول زما د کورنۍ د وژل کېدو لامل دولت دی ملامت دولت دی زه غواړم چې له دولت نه خپل غچ واخلم غواړم چې بم جوړونکي شم او هغوی نه خپل غچ واخلم موږ ستا د کورنۍ قاتلان نه یو دوی دي ته لیونی شوې یې غلی شجلې که تاسو نه وای کورنۍ به مې اوس ژوندۍ وه هوښیارې جلی آفرین دا چې ته غواړې بم جوړونکی شې نو هم دا اوس کېږي نن د عملیاتو لپاره ترکیې ته کسان ځي ته به هم له هغوی سره لاړه شې پیار قمندانه سردار دلګی مشر او هغوی سره نور کسان کم ته راغلي دي خو ته یې نه منې د کم پته دې ورکړې غلط کار دې کړی ومې نه غوښتل چې فراد سرتېري غوندې ووژل شم مه ډارېږه چې کتار سرتېریا هغوی ټول څلور تنه ترکي عسکر دي او اوس نو ټول کم ولټوه که دلته راغلي وي پیدا کوو یې خدایه ته مرسته وکړه لیونی کېږم قمندان صاحب داسې څنګه وشول هرومرو دا د دجلې کار دی هرومرو دا خو ولې قمندان صاحب ولې کورنۍ ورته د سترګو په وړاندې ووژله دا جله لیونۍ ده څه وشول نه مشره دا ځای نه دی دا ډیپو چېرته ده چېرته ده قمندان صاحب کېدای شي هلته وي هرومرو هماته ده بل ځای نه دی پاتې چې ویې لټوو راښکسه اصلي شاهین دی ډېر شکر خوشحاله شوم راښکسه راسر کوه ته وګوره چې اصله چېرته بیایي پام په ځای کېږي دلته راشئ قمندانانو دلته راشئ قمندانانو زمونږ منځ کې څلور تنه عسکر دننه شوي ټول کسان کنټرول کوي که په چا مو شک راغی مردارې کوي تاسې دواړه ټول کمپ کې وګرځئ کسان کنټرول کوي پوه شوئ څه ته ولاړې زر کوئ هغوی پیدا کوئ باید ځانونه پټ کړو قمندان صاحب پاتېږئ څه خبره ده څه خبره ده مخ دې ښکاره کړه ته څوک یې دا څه معنا لري چې ته څوک یې دا خو پردی دی عسکر دی کېدای شي چې عسکر وي آرامه اوسئ سرتېرو د څه شي عسکر موږ عسکر نه یو د عسکر سوري یو رزیله
د سنګریانو نوم اورېدلی ها زر کوه جلیله باید لري کو زر کوه سمه ده اماشا شاهین ماهر کنا है अता कना है ډېر شکر ته ښه یې که نه ښه یم اندېښنه مه کوه ګوره دا هر څه چې په موږ وشوه د دې ټولو لامل ته یې پام کوه دجله ملامته نه ده قمندان صاحب دا غواړي چې له دوی نه د خپلې کورنۍ غچ واخلي ما وبخئ مه ولرېږه زر له دې ځای نه وتښته زر کوه تر څو به چې د خپلې کورنۍ غچ نه وي اخیستی څه نسم ودرېږه مه تښته لاړه وتښتېده اوس باید دا شکیله سره راوړو زر کوئ دومره غوسې ته اړتیا نشته کله چې د اعصابو رګونه فشار راوړه په 8 ثانیو کې بېهوشه کېږي او په 15 ثانیو کې مړه کېږي مشره موږ تیار یو ځان مو ورسوه لومړی موږ پایلوو نشي کېدلی قمندان صاحب دجله د نڅا کوونکو منځ ته دننه کېږي هغه نجلۍ د څه شي هڅه کوي احمقه ده قمندان صاحب احمقه ده زما په نوم څه وکړه زما په نوم څه وکړه ظالمانو قمندان صاحب اجلاس مرګی برید کوي پروت وکئ استخبارات تایید کړل چې ویل کېدل د ترور سازمان په دې وروستیو ورځو کې د یو لوی عملیاتو د ترسره کولو لپاره چمتووالی نیوه د نه ختمېدونکي ډلې ځانګړي روزل شوي ترهګرو غوښتل چې له سرحد نه راتېر شي او په لومړي وزیر برید ترسره کړي خو دولت پورې اړوند د ځانګړي امنیتي ډلې عسکر د دې کار د مخنیوي لپاره لاس په کار شول او د سرحد نه اخواته یې په یوه کم برید وکړه مخکې له دې نه چې د هغې نه ختمېدونکي ډلې ترهګر سرحد نه راتېر شي او زموږ هېواد ته دننه شي د دې دړورې امنیتي ډلې عسکرو په هغوی خپل کور کې برید وکړ او ټولې له منځه ویوړل پرته له دې نه چې امنیتي ډلې ته زیان ورسېږي هېواد ته راوګرځېدل خیر راغله قمندان صاحب د اغوستلو شیان مو راوړل زمری راوړل قمندان صاحب
خیر راغلی قمندانه خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ ګلګا یاوه راوګرځېدلی سرداره د خدای په مراسې سره راوګرځېدو سونګریانو خبر یا لاسته راوړه الله دې له تاسو نه راضي شي ژوندی اوسه قمندان صاحب اوف یا کله چې کور ته ورسېدم یو که خوندور خوب کوم ها دومره ما خوشحاله کې ډاکټره هر څوک ویده کېږي خو دښمن نه ویده کېږي یو ځل د ویده شي څه کېږي کله چې زه ستاسې دښمنو تل ویده کېدم کم عقلانو مخکې شئ مخکې شئ وخت مه ضایع کوئ هله زر کوئ هله زر کوئ وخت مه ضایع کوئ هلئ مخکې شئ بې شرفانو مخکې شئ پاسېږه پاسېږه په دې سر دې ولم پاسېږه که نه نو پښه دې ماته پاسېږه 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 هله نو سمه ده وروره بار مه کوه زر کوه ولې پاسېږه لږ نور هم مزغمه نشمت نه خورې پښه مې په تیږه لګېږي مزغمه وروره ته مې ویل چې پاسېږه پاسېږه هله نو لږ نور هم مزغمه مخکې شه دا څه ډول حالت دی سرتیري داسې نه وي بیړه وکئ بیړه وکئ که تر یو ساعت پورې هلته ونه رسېږو عسکر مونږ خرابوي زر کوئ مخکې شئ مخکې شئ څنګه داسې ګورې جلۍ هیڅ وروره څه نشته